زموږ په دې زمانه او په دې دور کې څوک ځان تر بل کم کړي. هر سړی من دی، هر سړی فرد دی، هر سړی ځان داسې نیک بولي چې وایي که فرشته وه د ځمکې پر مخ هغه به زه یم، که اخلاقمن و هغه به زه یم، که د نورو خلکو په حقوقو پوهېدی هغه به زه یم، که انصافداره و هغه به زه یم، که یو ښه سړی په کلي او علاقه کې و هغه به زه یم. هر څه پر ما تمام دي. حال دا وایي په نیکۍ مه مغروره کېږه. په نیکۍ باندې هغه څوک مغروره کېږي چې د هغه انسان خپلې خطاوې له نظره وغورځېږي. حقیقت دا دی چې زموږ غوندې انسانانو خطاوې پر نیکۍ ډېرې دي. زموږ هغه عیبونه د نظره وغورځېږي چې څومره درواغ له ما نه ویل کېږي. زموږ دا له زه نظره وغورځېږي چې څومره له ما نه خپل خپلوانو او پردیو همسایګانو کلیوالو عام معاشره ته نقصان د ژبې رسېږي، راڅه زیرېږي، تهمت پسې وایم او بهتان پسې وایم، عیبونه پسې تړم، عزت یې ورتویم. دا له موږ نه وغورځېږي چې زه خپل لمونځ څنګه کوم وغیره وغیره. چې کوم عیبونه دي، عیب وي د وږې منځ دی که د خپل عیب څوک نه ویني. دا د الله یو لوی رحمت دی چې د انسان خپل عیبو ته پام شي. کوم سړی چې په خپله ناجوړي مبتلا وي هغه ته د نورو خلکو د اصلاح چیرته فرصت ورځي، هغه د نورو خلکو غم چیرته بیا غم بلي. ګرانو عزتمندو وروڼو، دا ډېره د پند او د عبرت واقعه د کتابو کې رانقل ده. وایي د پخوا په زمانه کې په بني اسرائیلو کې یو عابد و. دې سړي په یو غار کې په غره کې 80 کاله مسلسل له خلکو نه بیل ژوند تېر کړی و، د خدای په عبادت او د الله په یادولو کې 80 کاله. زموږ ټول عمر د پیدایش نه که 80 کاله و نو خولۍ به په کږه ایږدي، کشرتوب دیم ځینو وباس، د ځوانۍ حیوانیتوب دیم ځینو وباس. هغه د عقل په زمانه کې زموږ خلک داسې کارونه کوي چې ګوته په غاښ انسان حیران ورته پاتې کېږي. په دې لوړ دور د زندګۍ کې موږ هغسې لایو لکه نشه چې انسان د 80 کالو والا یو ځل خوب ویني په د خپل عبادت خانه کې. په دې خوب کې ورته ویل کېږي چې صاحب دا ستا 80 کاله زندګي او د دې خلکو څه لرېوالی او دا د خدای په عبادت کې مصروفیت دا یوې خواته. په ښار کې یو موچي دی نوم یې ګلمیر دی، په ښار کې یو موچي دی نوم یې خان دی، په ښار کې یو موچي دی نوم یې جمعه ګل دی. مثال درته وایم که نه، دغه سړی په تا باندې د مرتبې ډېر اوچت دی، هغه در تا ډېر د فضیلت والا دی، هغه در تا ډېر د لوړ مقام والا دی. بزرګ چې شاره کښېنستی سوچ یې وکړي چې آخر ته څنګه کېدلی شي. یاره د خوب کیسه وه، څه حقیقت خو نه و چې پر ما غیبي د الله رب العزت له طرفه او غیبي عاطفي آواز را باندې سوی. د خوب کیسه وه، خوب راکم کېدلی شي او تا یا 2-3 ورځې ما بعد دا خوب بیا ویني. یو څه نور زیات حیران شو چې څنګه خوب زه بیا دوباره وینم. خو خیر بیا یې څه سوچ پکې ونه کړي چې د خوب کیسه د یار نور یې پرېږده. 2 هفتې ما بعد یې بیا ولیدي چې کله دا 3م ځل خوب ولیدي، دی په دې باندې پوه شو چې یوه مسله خو ضرور ده. زه به ځم او د دې سړي پوښتنه به کوم، دا به پیدا کوم او له هغو نه به هغه کار پوښتم چې د هغو فضیلت زما د 80 کالو در زندګۍ بالا دی، چې د هغو مقام زما له وجې چې زه د خلکو سم رابیل یم دلته په غره کې، په دې مسافرۍ کې، په داسې ژوند کې چې ما هر څه پرېښي دي او د الله رب طرف ته مې رجوع کړې ده او صرف د الله په عبادت کې مبتلا یم. زه به د هغو څه د هغه عمل په باره کې خامخا پوښتنه کوم چې آخر ته کوم عمل کوي چې ستا مقام او مرتبه له ما نه بالا ده. وایي دا سړی رالی پوښتنه د غره څه رالی ښار ته. په ښار کې یقیني هغه نوم چې ورته یادل سوی دی، ورته ښول سوی دی، هغه نامه سړی پیدا کړي. نورې نښانې ورته ښول سوي دي، هغه هم پکې شته. هغه سړی پیدا کړي، نوم دې دا دی. هغه ورته ویل کار څه کار کوي؟ وي ته وینم چې ګرد کوم. څه لرې؟ اولاد، کور لرې، بچیان لرې؟ و. څه ټیم کاله راځې؟ سال مرختو سره ماښام ملګرېدو سره کور ته ځم. وایي هغه سړی چې کله دی ولیدی، دی مشهوره بزرګ، هغه سړی را ولاړ سو، د ده لاسونه یې ورمچ کړل
هغه سړی را ولاړ سو د تعظیم لپاره د لاس پر نامه ودرېدی. هغه موچی د خپل بزرګ د وخت ډیر زیات قدر او احترام وکړي. دی بزرګ ورته چې صاحب زګر سره راغلی د هغه ځای ته ستاله وجه ته زما سره دونه پورته کښته مې کېږم د زما دونه احترام کوه. ناشنا دا د زه 3 ورځې کېږي چې خوب وینم په خوب کې ما ته ویل کېږي چې ستا مقام او مرتبه له ما نه اوچته ده. آخر د ته کوم عمل کوې؟ زه د هغه عمل په پوښتنې پسې راغلی ما ته به هغه عمل راښیه ما ته به هغه نیکي راښیه چې دا ستا مقام یې درته لوړ کړی. ورته ښه وایي د موچي ساعتکۍ سر وغځړاوه. وروسته یې باره ورته ویل چې زه خو یو 2 خاص کارونه کوم او نور عامه زندګي د نور انسانانو په څیر کوم چې هغه لمنځونه کوي نو زما هم هغه لمنځونه دي چې په هغو کوم اختر و روژه و نور کوم چې هغو زندګي د بندګۍ طریقه دغه خو دا 2 خاصیته په ما کې یو جلا دي. یو چې زما کومه آمدني د پاکو کې کومه ګټه چې ده ګټه نیمه په کور مصرفوم نیم د الله د رضا لپاره وقف کړي خیرات وم. دوم زه ډېر زیات روژې نیسم. دغه 2 کارونه زما له نورو انسانانو نه بیل دي. بس سړی رخصت چې ناواخستی چې کېدی سي دغه 2 کارونه یي خو پر لارې له ځانه سره سوچ کوي چې د کورشاد نه مسزوي که دا صدقه کوي نو ما خو هر څه قربان کړي دي د الله د رضا لپاره. ما خو له هر څه نه لاس اخیستی او که دی روژې نسي نو روژې خو زه هم نیسم. په دارنتلونکې په د ورپسې شپه کې بیا خوب ویني وي ورسه بیا پوښتنه ځینې وکړه ورته ووایه چې ستا دا مخ ولې ژاړي. ورسه پوښتنه ځینې وکړه چې ستا مخ ولې ژاړي ستا د مخ دا څېره ولې داسې یي لکه انسان چې ډېر زیات غمزده یي او ډېر سخت غم و مریضي پر تېر سوي ته مریض یې په تا څه سوي. 2مه ورځ هغه بزرګ بیا راغلی چې کله راغلی له دې سړي نه یې تپوس وپوښتنه وکړه چې اخر ته په تا څه سوي دي ورور دا راوښیه چې دا ستا د مخ رنګ ولې ژاړي. په دې ځل دی بزرګ دې ځل باندې دې موچي ورته ویل چې زما د مخ د رنګ د ژړتیا وجه دا ده دا چې زه همیش د فکرمن یم زه غمجن یم زه د پریشان یم. نو په هغو کې یوه وجه ما ته دا ده چې زما سره به الله پاک څه کوي زما به ځای د مرګ ما بعد کوي. دا سوچ ما ته هر وخت را لګېدلی. او دوم زه چې هر مسلمان وینم هر مسلمان زه در ځان بهتره او ځان در هغه کم ګڼم. له دې وجې زه د هر مسلمان ډیر زیات تعریف مثال عزت تعظیم او اکرام کوم. زه ځان تر هغه بهتره نه بولم بلکې هغه تر ځان بهتره بولم. زه هم کېدی سي دی الله رب العزت ته په یو عمل نه د اعمالو ورجندي او زه خدای نه کړه چې درد مثال زما خدای نه کړه اخر انجام به څه زما به اخر څه له دې وجې په ما دی غم یې لکه له ما د کوره چې مړی وتلی له دې وجې زه پریشان یم له دې وجې زما زړه ماتي له دې وجې ما ته خندا نه راځي. وایي ښه هغه ورته ویه وایي هغه بزرګ ورته ویله چې هغه 2 کارونه خو چې تا پرون ما ته راوښو لا خو ما هم کول لیکن دغه 3م کار دی خورا بیل دی. یقیني هم دا وجه ده چې ستا مقام په د موچګرته سره له ما نه اوچت دی بالا دی دا چې ته یو ځان د خلکو کم ګڼې ځان پر چا بالا نه بولي. او دویم شی چې کم تا ته سوچ او فکر در لګېدلی دی کم چې ستا دا سوچ او غم در لګېدلی دی چې زما به اخر انجام څه کېږي نو دا دی له ما نه بلکې له ډېرو انسانانو بیل دي. همدغه 2 خبرې دي چې ستا مقام له ما نه اوچت دی. زما ګرانو عزتمندو ورونو موږ پر خپل ځان پر چا ورکو. څوک دا وایي اوس وخت کې چې زما د غړي کې خوند بد څوک دا وایي چې له ما نه څوک ښه سته. موږ کله دا سوچ کړی چې دا د خدای بنده دی زه ولې کنځل پسې کوم زه یې ولې زیروم. مثال درته وایم که نه موږ خو تر ځان بالا ملایکه نه بولو واخوت موږ وایي که ملایکه ولا خو به زه یم خو هغه اعمالو ته بیا نه ګورو چې د یو شیطان عمل له موږ نه پاته کېږي او نه پاته سوی دی. الله نیکانو بندگانو دا کوم کتاب چې دا واقع را نقل کړی ده او کوم بزرګ چې دا واقع بیانوي هغه بزرګ سیدنا خالد بن ایوب رحمه الله دی. هغه وایي
چې د دې موچي د عبادت گزار سړی باندې زکه فضیلت حاصل ولو چې هغه د نور په مقابله کې خپل ځان حقیر بالی او د هغه څخه د نورو د ټولو د جنت کې سوچي او د خپل ځان خدای نه کړه د انجام د نه خبرې سوچي او د دې په خاطر الله د دې مقام ور کړیو چې د هغه عبادت گزار نه چې هغه ځان د الله عبادت توکب کړی دی د ارث نظام مصرف کړی په غره کې وسیږي د مقام دروچاتو بس دا عجب ژوند دی دا عجب زندگی دی یو سړی به د کعبه شریف پر دیني ولي خو خدای به بیا هم د تباہی والا د خلکو سي او دویم سړی به په شار کې خپل کاروبار کوي هغه به د الله د محبینو د دوستانو سي دا داسې خبرې